ګرانو کتونکو زموږ دمه ختمه شوله او دغه د بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نو داسې ده چې دا سی ډي راله دغه د ټلویزیون سفر و بیا سی ډي راله زموږ غوندې د خلکو دپاره شوقیانو دپاره سی ډي یو مارکیټ شروع شو. نو زه ډایرکټ سی ډي ته رالم ایز ا رایټر. ما به ډرامې لیکلې په سټارټ کې زما لیکلې ډرامې چې کوم دی عابد نسیم د هغې ډایرکشن په هغه وخت کې کړی و او خو اکټرانو به هغه وخت کې کار کوو. نو ما به ډرامې لیکلې و سره ورکوټه کردار به ما کوو. بیا پکې داسې یو وخت راغی چې د خلکو په ما د ویلن کرکټر یې شروع کړی. هغه ځان له ویلن به مې کول به اوته ورونو کې ولاړو. بیا ځان له ویلن کرکټر زما شروع شو. جهانګیر به هیرو، ډاکټر نیاز به هیرو او سره به علمزی مجاهد به هیرو یا به منظور خان هیرو. زه به سره ویلن وم. بیا داسې وخت هم پکې راغی چې ما نیګیټیو پازیټیو کرکټر ډایرکټرانو په ما شروع کړي. زه به ویلن هم وم. سټارټ کې به هیرو م وروسته به بیک د ملټه شوم ویلن به شوم. بیا پکې دام یو وخت راغی چې په ما ځان له د هیرو کرکټر خلکو شروع کړي. نو ځان له مې د هیرو کرکټر کړي. غټ هیروینانو ما سره سیدرانور غونډه ښځې ما سره د هیروین کرکټر کړی دی. صبا ګل غونډه ښځې ما سره کړی. غزل ګل، شګفتا، رانی دا دغه وخت اکټرانې وي. سلما شاه، نادیا ګل، دا ټول سره تاسو به کتلي زما ډرامې تاسو کتلي دي. ځکه خدای زه مرکه کوم په ام ټي وي باندې. په دغه دوران کې به بیا چې کوم دی کله به موږ د شپې رالو ناوخته په جمعې کې خاص کر نو زمونږ خو به داسې ځای نه و. زه به ما سره به شاه خالد زمونږ د میک اپ آرټسټ و. دا ګیر او برید به موږ ته لګول. بیا خیبر ټلویزیون ته لاړو. نو په سټارټ کې هغه دا کوړي و. زه د 400 وم. نو چې د شپې 2 بجې به رالو په دې شین جمعې کې. نو چې کله به علمزی مجاهد و خدای د هغه ژوندی لري نن سبا مسافر دی په امریکا کې ناست دی. دا یو وخت و چې دغه لاس په ما باندې علمزی مجاهد زما په سر باندې ایښی و. منظور خان زما په سر دغه لاس ایښی و چې کله به په ما ناوخته شو دوی به مازدیګر ماښام په نشترآباد کې و. نو زه به ځان سره کور ته بوتلم او علمزی مجاهد به ما ته خپله 2 کوټې وي. ما ته یاد شي هغه به یو کمره کې خپل بچي او ښځه اخوا کېنول. یو کمره به ما ته خالي کړه. نو ما به هغه سره شپه کوله. زما ډېر خدمت یې کړی دی. چای ډوډۍ په ګاډي کې به یې ګرځولم. سهار به بیا نشترآباد ته راوستم چونکې د هغه به هم کار ډېر زیات و. خو دا موږ یو څو ملګري وو. زموږ ګروپ و. منظور و، علمزیب و، زه وم، ډاکټر نیاز صاحب و. دا زموږ د ګروپ ملګري وو. نو بس عمر ګل و. نو دا ټول به موږ یو ځای وو. بیا زموږ بس یو ګروپ جوړ شو. هغه ګروپ بیا د ټلویزیون ګروپ و خو د سی ډي نه پکې زه رالم. نو په دغه چې کله به دوی نه و زه به د شپې لیټ رالم. نو بیا به د مسافر د دکان مخې ته موږ سملاستو او د دې هغه چوکیدار کاکا ګواه دی چې کوم په نشترآباد کې دماکه وشوه. د هغه غریب پکې زما خیال چې خپې ضایع شوې. الله دې اوس ژوندی لري که ژوندی. نو هغه کاکا به هغه چوکیدار به موږ سره ناست و او ما او شاه خالد میک اپ مین چې موږ د مسافر د دکان مخې ته سملاستو په دې شین جمعې کې په دې فرش باندې. او موږ به دغه ځای کې شپه سبا کوله. خو چاته به دا پته نه لګي چې دوی شپه څنګه تېره کړه ځکه چې اکثر به ما کاکا سره ګپ لګو. دا چوکیدار نوم زما نه هیر دی. نو دغه یو دوران و. دغه یو زندګي روانه وه. سخت هم تېرې کړي. فلم انډسټرۍ ته پکې لاړو. فلمونه پکې وشو. بیا پکې ټلویزیون ته زه رالم. په ټلویزیون کې یو ډرامه وه. ریاض اختر صاحب ته بیا ما ټلیفون وکړ چې راځي دا ما ته یو ډایرکټر زیشان صاحب ټلیفون کوي. دا رښتیا پی ټي وي ډایرکټر دی. ما ته ویل چې او د خدای نیکبخته ځان رسوه. او موږ ورته یو شنګ تېر کړی هم و. زه چې لاړم همدغه شان هغې ماله سکرپټ راکړه چې به یو کرکټر دی داسې مینا شمس په هغه کې ما سره مد مقابل وه. تاسو یې پېژنئ مینو په نوم شینو مینو کار کوي. نو په دغه کې ما سره ریاض اختر صاحب هم و. ما پکې په هغه باندې پیسې اخلي چې زه پکې یو ټارګټ کلر یم. نو په کې ما په خپل کلي کې ریکارډینګ کړی و. ملګري مې راوستي. نو بیا ما ته زیشان صاحب ویل چې په هغه کې به یو قسط یو ډرامه و. زما دغه نوم پکې قصبګر و زما خیال دی. نو هغه ما ته ویل چې په ټولو کې څومره قسطونه اپیسوډ چې په دې کې شوي دي 12 شوي 20 شوي په ټولو کې بهترین اپیسوډ هغه چې کوم کې تا کار کړی.
نو زیشان صاحب دغه ژوندې د زړه خوشاله شو مزه ده خو اوس ان شاء الله کار کوو بیا د اردو لګه ګلستان کې لګ کار ما وکړو او نور داسې ټکه پکه کردارونه نو اوس د اردو یو ډرامه د بشر صاحب لیکلې ده ان شاء الله هغې کې هم خیال دی که خیر چې کرکټر به کوو زما دپاره به یو ښه کردار لیکلی انصار خلیل صاحب د هغې پروډوسر دی او د هغې نه علاوه په ریډیو کې ما ډېرې ډرامې وکړې ریډیو پاکستان کې ما ډرامې وکړې په دې کې ډېر جهانګیر عدل صاحب دي سراج اکبر دي افطار دي دا ټول زما ملګري دي په دې کې موږ سره شامل وو د پیښور ریډیو پاکستان دا هم زموږ ارمان و ځکه چې سردار باچا دي دې ټولو په دغه کې کار کړی و زما هم ارمان و چې زه دغه مایک ته ودرېږم هغه مایک ته زه ودرېدم هغه ریډیو کې هغه ډرامې موږ وکړې زموږ د اریچن یو پروډوسر دی نن سبا په کینیډا کې دی غالبا یا جاپان کې دی هلته تللی دی نو الله دې ژوندی لري هغه په ما کردارونه وکړو زما نه ایډیشن واخیست په ټي وي کې ریډیو کې هغه ایډیشن چې کوم دی لایقزاده صاحب د هغه وخت کې دغه چیف زموږ د ریډیو پاکستان نو هغه چې کله هغه ایډیشن ماته ویل اوکې ټیک دی مخلص ټیک دی په ده باندې و چې اردو کې هم چېرته کار وکړه خو د اردو کار لا نه راغلی نو بس دغه زموږ سلسله روانه شوه نو ځکه اوس هر خوا ور هر طرف ته لاړم هر پلیټفارم ته هر سټیج باندې زه ودرېږم خو زما بنیاد چې کوم دی دا سی ډي ده او سی ډي د ټول عمر د خلکو د نفرت په نظر کتلی دي خو ځکه خلک غټ ټیکټران رالل د ټلویزیون نه رالل سی ډي ته راکوز شو د فلم نه راغلل سی ډي ته رالل په سی ډي کې کار وکړو غټ غټ ډایرکټران چې هغې به سی ډي ته ککوړی وو د شرمه نه د هغې په خوله باندې دا نوم نه راته او هغه ډایرکټران بیا رالل دې سی ډي ته خدای پاک کېنول زه واحد داسې یو اکټر یم چې زه د سی ډي نه لاړم فلم ته او بیا د فلم نه رالم پاکستان ټلویزیون ته نو پاکستان ټلویزیون یو داسې اداره ده چې هغه اخوا دېخوا سړی الحمدلله نه اخلي نو هغې به په ما کې څه لیدلي وو ځکه دغه سی ډي نه زه هغې روچت کړم او په ټلویزیون کې په دغه غټ پلیټفارم نه ما کار وکړو سرکاري ټلویزیون نه بیا هغې ما ته خپل کارډ راکړی ما سره اوس هم په دې جیب کې پروت دی او پاکستان ټلویزیون یو داسې اداره ده چې د دنیا څومره پرایویټ چینل هر قسمه خبر شیر کړي خو چې د پاکستان ټلویزیون سټمپ یې نه لګېدلی هغه خبره هغوی کلیر کولی نه شي اخري خبره به د هغوی دی چې سرکاري ذرایع کې مطابق نو دا پاکستان ټلویزیون هغه سرکاري ذرایع ده نو دا یو داسې پلیټفارم دی چې دلته خلک زده کړه کوي ما پکې زده کړه کړې ده زده کړه کوم هم زما خواهش و چې اصف خان صاحب سره کار وکړم اصف خان صاحب سره مې کار وکړو یو ډرامه و د وینو تږي د هغې نه مخکې د قیصر صنوبر صاحب یو ډایرکټر و په سی ډي کې لومبۍ ډرامه و د فلم ډایرکټر و ډېر زیات ښه هیډ فلمونه یې ورکړي د هغسې یو ډرامه ما وکړه خانداني داسې څه اوس هم شته بهرحال په هغې شپږ ورونې په هغې ورور زیمه نو کرکټر ما وکړو آصف خان صاحب په هغې کې هم و آصف خان صاحب سره هم کار وکړو د ارباز سره هم کار وکړو دغه اکټران زموږ خواهش و چې دې خلکو سره موږ کار وکړو نعمت سرحدي صاحب سره هم کار وکړو بغیر د بدر منیر نه چې هغه سره ما صرف یو تصویر ایستلی و او تصویر ما سره اوس هم پروت دی نو کله چې زموږ کار شروع شو هغه زموږ نه لاړ الله دې وبخي او باقي چې څومره د فلم لاین کې څومره خلک وو هغه ټولو که ویلنانو که هیروګانو ټولو سره ما کار وکړو بعضې خلک پکې زما د لاسه مړم شو عمر دراز خلیل صاحب دې خدای وبخي څومره غټ ویلن و داسې یو موقع راغلی چې په سی ډي کې هغه دوه درې پیرې زما د لاسه لکه مطلب د هغه ډیت شوی دی زه پکې داسې ویلن وم هغه به د پلار کرکټر ظاهره ده نو دغه خلکو چې هغې نه موږ زده کړې کړي بیا خاص کر زه به د جهانګیر په دې کې ستاینه وکړم چې هغه نه ډېر څه زده کړي دي مونږ او ډېر څه هم ترې ګین کړي دي او دا هم د هغوی د دغه خلکو اکسپیرینس دی دغه تجربه ده چې موږ ترې اخیستې ده په دغې باندې روان یو الحمدلله تر ننه پورې د ډېرو ښو ډایرکټرانو سره هم کار وکړو او په دې کې به زه دا خبره هم وکړم چې په دې کې ما کوم کلي کې سټیج کړی دی په پرایویټ ودونو کې ما کوم سټیجونه کړي په جلسو کې ما کوم سټیجونه کړي نو دا دغه سټیجونه ما له پوښ راکړی او نن سبا دغه دی په هر سکرین باندې الحمدلله موږ کار وکړو هغې نه علاوه چې کوم ده نو شاعري زما د سکول د وختونو شروع وه شپږم اووم جومات نه غزل به مې لیکه خو پوهېدم نه چې دا غزل دی بیا چې کله کالج ته لاړم هلته ما پښتو واخیسته هم د دغې دپاره زما سبجیکټ پښتو شو چې یاره ما ته پته ولګي چې غزل خلک څنګه لیکي ټپه خلک څنګه لیکي چاربیته نو ما پښتو ویله هغه اوس د الحمدلله دې مقام ته روز چې زما یو کتاب چاپ دی سپیلني
دویم کتاب مې افغانستان کې چاپ شو لولنګر په نامه باندې. دریم کتاب مې هم را روان دی چې هغه تکلونه دي او ډېر ښه تکلونه دي. حیات روغاني مې یو 2 تکلونه په پښتون رساله کې چاپ کړي. توربله خان کې کرشتن یو اوس چاپ شو او یو مخکې چاپ شوی د پلین کوچ سفر. نو ملګرو ډېر زیات خوښ که یو سره روان دي. اوس هم رسالو د پاره ډېر لیکل کړي دي. دغه زما د شاعري سفر و، دغه مې د اکټینګ سفر و. او بیا پکې سندره داسې راغله چې سندره زمونږ په 400 کې ډېر ښه سنګر دی، ځان ته ښه سنګر وایي. نو ما ورته وویل چې هلکه دې ځای کې یو واده دی او هغې له ځو. نو ما موږ هم ځو، داسې جامداد ممداد دلې او دا ملګري مې راغوښتو ټول سټیج غونډې ورکوټه پروګرام دی پکې، نو وایي انټري به پکې ته هم وکړې. نو هغه ماته وویل چې یاره څومره پیسې به ماله راکړي. نو ما ورته ویل د خدای نیکبخته دا خو دغه مخامخ ستا کور دی او دې ځای کې پروګرام دی. نو ما دې کې د پیسو څه خبره نشته، مونږ خو عزت دپاره ځو. پیسه خو مړه ډېر وروستو شی دی، پیسه خو د لاس خیره دی، کله وي او کله نه وي. او قسم دی چې ما داسې خلکو سره کار کړی چې د ټکې درک ورسره نه لګېده. مریخي سره ما ژوندی دی، الله دې ژوندی لري، چې غریب و په نشترآباد کې ناست و. ما ورته ولې خفې وی جهانګیر ته مې وویلې، فلاني ته مې وویل، ډنګري ته مې وویل، څوک را سره کار نه کوي. ما ویل کار کله کوي، زه نن هم کار کوم، خو که څوک ما زه در سره کار کوم راځه. قسم مې دی په خدای چې ما ورسره 3 ډرامې وکړې فی سبیل الله، ټکه مې ته نه دی اخیستې، الله ګواه په سر ولاړ دی. او د هغه شلیانې نوڼه دي، ټول بچي معذوره دي، هغه غریب په خپله معذوره دی. ما ته بیا هغه د شپې ټلیفون وکړ چې مخلص زما بچیانې تا ته دومره دعاګانې کوي، دومره دعاګانې، قسم دی چې خوله بیرته کوي نو تا ته دعا کوي. نو ما خو خپل ځان یې داسې کړي چې چا سره چا ویل چې پیسه را سره نشته، ما وی نشته، او بانک شروع دی، باقي خبره به د بانک نه پس وکړو. بانک ته هم دمه وکړه، الله دې ګناهونه زموږ معاف کړي، موږ ډېر ګناهګار یو. او چې چېرته د الله نوم په لوډ سپیکرو چې په کار ده چې موږ خپل هر یو کار پرېږدو او هغې نه پس بیا خپل کارونه کوو. نو اول د الله نوم د هغې نه پس بیا نور کارونه دي. نو داسې ده چې بیا دغه سفر زما روان شو، نو هغه ته ما وایي چې هلکه داسې کار وکړه راشه، دا خو دغه مخامخ کورونه دي، په دې 400 کې خپل پروګرام د اشنغر کې دی او موږ به د خلکو له نور څه وکړو. نو هغه ما ته ویل چې نه پیسې به راځي. دا خبره ما پر زړه واخیسته او بیا داسې یو وخت راغی چې چونکې زما د سندرې وس نه کېده چې خدای پاکه سندره پسند. نور داسې محفلو کې به ما کله کله داسې معراج سره بل سره به ما ټپه چاربې ته داسې کله کله مې اواز کوو سره. نو هغه یو ملګری مهربانه شو د 400 هغه ما ته لږه مخلص ستا خو اواز ما اورېدلی و، ته یو ګانه نه کوې؟ ما یې ګانه کوم خو پیسې کم دي. ما ته زه پیسې لګوم که نه؟ ما داسې ویاو بس 20-30 لکه مطلب 50-150 روپۍ هغه وخت کې زما په سندره ولګولې. دا یو بل ته چې ګورو بهانه په بهانه د دې نه به جوړېږي زموږ دواړو یارانه. دا د بهر صاحب کلام او ما سره ستاره یونس ویو. نو زما د ستاره یونس هغه سندره دا لومبۍ سندره و چې د ایوان شفیق صاحب سره ما وویله. او ایوان داسې یو کمپوزر دی، داسې یو موسیقار دی چې د کمال سړی دی، د کمال حد به کوي. هغه په دغه میوزیک 50 میوزیک ولګوئ تاسو او دغه هغه په فکر پرېږدي، نو دغه هغه پکې ځان له پېژندی شي. نو دا خدای شکر بیا زما هغه ارمان هم پوره شو. د ایوان شفیق سره مې کار وکړو، زما دغه سندرې ته طرز هغه ورکړو، زما سندره جوړه شوه. ستاره یونس زما نه په هغه وخت کې 2000 روپۍ اخیستې وې دغه سندرې، حالانکې یې 10. خو ما ته ته فنکار یې اکټر یې، بس تا سره به په دې باندې ما بس هلکه هغه دا پیسې وله ورکړه دیله. تھینک یو ویری مچ ستاره یونس، مهرباني. نو دغه زما هغه د سندره وه چې ما دغه په ضد کې مو ویله. ما چې مړه دا ته سندره ویلی شو، نو ولې زه نشم ویلی؟ او دا مې ورته وښودله او دا مې ورته ثابته کړه چې الحمدلله زه د اکټینګ کولی شم، زه شاعري کولی شم، زه سندره ویلی شم، زه کمپیرینګ کولی شم. نو دغه زما د کمپیرینګ سفر چې د پښتون ټلویزیون په سټیج باندې ما کمپیرینګ کړی دی. ما سره ډېر غټ میلمانه په هغې کې ما په ډېرو غټو خلکو پروګرامونه کړي دي. 14 پروګرامه ما د کسبګر په نوم باندې په پروګرام کې کړي دي پښتون ټلویزیون نه. زه د خپل ایم ټلویزیون دا کمپیرینګ هم کوم، د دې کوربه هم یم، داسې نور هم ما ډېر کړي دي.
دا مې دغه سړي ته وایي چې ته صرف سندره ویلی شي، نور تا کې هېڅ کوالټي نشته، نه ته څه کولی شي الحمدلله بغیر د ګانې نه. او موږ کې خدای پاک الحمدلله ډېرې کوالټي اچولي، په کار ده چې دا کوالټي راوباسو، دا په کار راولو. نو دغه نن ناست یم، نو دغه سندرې ته بیا په دې طرف په دغې وجه رالم ګینې خدای شته ما سندره نه ویله، ما یې پته نه زمونږ به څنګه اواز یو خلک بیا خوښوي یا بیا نه، خو بیا هم د کتونکو مننه چې زما دغه سندره یې خوښه کړه، دغه ته هم یو سند ورکړه د کامیابۍ د مهرباني. اوس هم سبا نه بل سبا روان یم سوات کې زما د سندرې ویډیو د خالد سره، او هم تاسو ګورئ واحد یوسفزي دغه سندره لیکلې ده. نو سندرې سفر هم روان دی، اکټینګ هم روان دی، کمپیرینګ هم روان دی، شاعري هم روانه ده، لیک هم روان دی. نو کار روان دی، ټول یو فنون لطیفه ده، لګیا یو په دې کې. زه خپلو بچو ته هم ټایم ورکوم، زما بچي هم شته دی، 3 بچي مې د سپرلی ننګیال ګوګل، یو ښځه هم لرم چې په کور کې زما خدمت کوي، زما د بچو خدمت کوي. د هغې هم مننه کوم چې زما جامې، زما بوټان، زما هر څه کوي لګیا ده. نو مهرباني د خپل مور او پلار هم شکریه ادا کوم چې که د هغوی سپورټ ما سره نه وی زه دې پلیټفارم ته نشم رسېدی، دلته به دې کیمرې ته به مخامخ زه نه وم ناست. د بهر صاحب، د فضل محمود معاذ، د ملکي امان د دغه ټولو ملګرو هم مننه کوم چې که دا ملګري ما سره نه وی کېدی چې زه به په سټیج نه وی ولاړ. امین دلې دا ټول زما چې څومره ملګري دغه وخت، خپل شاګردان چې زما په سکول کې دغه وخت کې کم وو، نن سبا په غټو غټو حدود دي، څوک په آرمي کې دي، څوک په بینک کې منیجران دي، ما سره کله کله ملاویږي. نو د هغې هم تھینک یو ویری مچ چې ما زه اوسه پورې یاد ساتلی یم. کله کله ما له راشي ما ته سر تاسو زما ټیچر یې، نو زه حیران شم، نه پېژنم، ما نه ډېر غټ دي. دغه هم پکې یو سفر و، ټیچینګ هم پکې راغلی و. ډایلاګونه خو ما ډېر زیات ویلي دي، ما خو تاسو ته وایي چې شنو ما د لیلامزیب دي سره، اسماعیل صاحب دي سره ما ډېر کار کړی، مزاحم هم کړي دي. نو او په سټیج به موږ هم دغه کولې، دا پیښې به هم کولې. یاده که خبره زه تا ته هسې یو خبره درته کوم بچې، خفه کېږې خو به نه که نه. نو ما د شنو ماما او د لمزیب هغه جانان ډرامې هغه ډایلاګ به وکړه چې هغه به ورته ویل د حاجي قسم مې دې په خدای والله که د سپي نه مې دلې سره یېرې کېږي، ګورې سپي مې نه دلې نه یېرېږم، ګورې خیر ده که نه بچې، د سپي هم خیر ده که نه، سپي هم خیر انسان نه دی، ولې سپی انسان نه وي. نو داسې دا هګې مګې به مونږ کولې، داسې په دغه باندې په سټیج باندې به خلکو ډېر خاندل. او داسې اسماعیل شید والا که نه وایم خدای هستی یو خبره مې ګوره په کلهو غوږونو واوره چې ما له بستن همدغه جینۍ وخېږي، والله چې د هسپتال نه دننه وتښتم ګوره. نو دا کرکټر دا به مونږ کولی، او دا به ما همدا نخرې پیښې کولی. بیا ملګرو ما ته همدغه سپورټ و چې زه بیا لاړم او بیا دغه خلکو سره ما کار وکړو. اسماعیل شهید په دغه کرکټر کې چاچا کرکټ کې زما د پلار کرکټر کړم، دا وایم خبره اوره نیک بخت هغه به مې د پلار کرکټر کړو، زه سره زوی وم. نو ما ته به بل شان ښکاره کېدل. ما چې بالمزیب مجاهد سره کار کوو، هغه به په دغه ټیون کې خبرې کولې، نو قسم دی مای که زه خوب وینم. نو دغه ارمان هم خدای پاک پوره کړه، د غټو اکټرانو سره دغه خلکو سره زما کرکټر وشوي، او بیا پکې سیریس کرکټر زما رالی. نو ډایلاګونه خو ډېر زیات دي، خو زه ډېر زیات وږی شوی یم. زه یم چې ډایلاګ به پرېږدو، دا به بیا چېرته ملګرو ته ووایو انشاءالله. نو زما د طرف نه ستاسو ټولو کتونکو یو نړۍ مننه چې زه تاسو دومره برداشت کړم، زما خبرې مو اورېدې، او د دې ملګري هم شکریه ادا کوم چې دا دلته راغلی زما نه انټرویو واخیسته. تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه. خوشحاله شئ، آباد اوسئ. پروګرام به باقي دی راټولئ، خو زه د خپل طرف نه ستاسو ټولو کتونکو یو جهان مننه کوم چې تاسو غوښتنې کړې چې نیم مخلص سره انټرویو وکړئ. زما ډېرې خبرې به پاتې هم وي، دا به چېرته انشاءالله بیا چېرته ډاکومنټري به جوړه کړو، په هغې کې به تاسو وګورئ که خیري. او څومره چې زموږ کتونکي دي موږ له سپورټ راکوئ، موږ له داد راکوئ. ډېر ملګري داسې دي چې د هغوی رویه ټیک نه وي، هغوی کنزل کوي، هغوی بد رد وایي په کمنټس کې. نو زه هغوی د صرف دغه وایم که ته کنزل وکړې نو ته زما څه کولی شي، او که ته ما دپاره یو ښه خبره ولیکې نو زه ستا څه کولی شم. خو نه یو بل پیژنو، ته به مې پیژنې زه دې نه پیژنم. خو زما په خیال که یو ښه خبره راشي
دې سره به زمونږ د معاشره خلکو ته پته ولګي چې الحمدلله پښتانه تعلیم یافته دي، پښتانه ایجوکیټډ دي. نو ښې خبرې کوئ چې نشي کولی بالکل مه کوئ، خو کم از کم د خلکو ته کنځل مه کوئ. داسې ډېر ما ته هم راغلي دي، زموږ نور اکټرانو صاحبانو ته هم راغلي دي. نو دا سکرینونه خو د اکټرانو باندې آباد دي، دا معاشره خو په دې اداکارانو آباده ده. که نن اکټر نه وي، شاعر نه وي، نو دغه د زړونو دا خبرې، دا د معاشرې دا بد کردارونه، دا ښه کردارونه به تاسو ته چا رامخې ته کول؟ دا هم د دې اکټرانو کمال دی، د دې رایټرانو کمال دی، د دې هنرمندانو کمال دی چې دا ښه بد تاسو ته په ګوته کوي چې دا ښه دي او دا بد دي، دا مه کوئ، دا کوئ. نو زما په خیال چې ښه خبره نشي لیکلی نو بده مه لیکئ، او که تاسو ښه لیکئ نو هم زموږ MTV روان دی، که بده لیکئ نو هم زموږ MTV روان دی. نو کوشش وکئ چې ښې خبرې وکئ، د پښتنو خبرې وکئ، د تعلیم یافتو خلکو خبرې وکئ، ښایسته ښایسته خبرې وکئ، خپلو بچو له تعلیم ورکئ. تاسو چې څنګه کمنټس کوئ نو ماته اندازه لګي چې تاسو جټ یې، تاسو تعلیم نه دی کړی، تاسو بې تعلیمه یې. الله دې تاسو ته پوهه درکړي، الله دې تاسو ته هدایت وکړي سره زمونږه. خو کم از کم په خپلو بچو سبق ووایئ، په خپلو بچو لیک لوست وکئ چې هغې دې طرف ته راځي، او بیا د چا ویډیو ګوري نو کم از کم په هغې باندې کمنټس ورکئ ستاسو بچي چې هغه ښه او خلک یې په ښه باندې ستایي او پښتانه خلک ښه یادوي. وګورئ په هندوستان کې یو سوالګره چې هغې به صرف سندرې ویلې او هغې به په خلکو چای او بسکټ راوړل، او هغه سندره خلکو اوچته کړه، په سوشل میډیا باندې راله. هغه سندرغاړې د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده، هغې له خلکو کور واخیسته په 100 لکه روپۍ باندې، هغې ته خپل کور میلاو شو. دغه شان خپل هنرمندان ونازوئ، خپل هنرمندان وستایئ، دوی له داد ورکړئ، دوی له حوصله ورکړئ. علمزی مجاهد په امریکا کې دی، خدای دې خپل وطن ته راولي، هغه سره به زه انټرویو کوم انشاءالله، او د هغې انټرویو ته ډېر په تمه یم. او بله شپې ما ته ویل چې مخلص ستا ټول پروګرامونه زه ګورم. نو تھینک یو ویری مچ زما وروره، خدای د بچو سره دغلته آباد لره، خدای د خپل وطن ثواب وکړه، او خدای دې ژوندی لره. د ټولو ملګرو یو جهان مننه، یو نړۍ مننه کوم د کامران، څوک چې د کیمرې شاته ولاړ دی، څوک چې زموږ ایډیټینګ کوي، څوک چې موږ ښایسته کوي، زموږ غلطې خبرې لرې کوي او صحیح خبرې زموږ سکرین ته راولي. عرفان د چا په وجه چې زموږ د M ټلویزیون روان دی، مردان TV روان دی، واحد سبزی څوک چې زموږ کوربه هم دی، حلو زلو کې زموږ سره شریک وي، خو غریب سرکاري نوکر دی، موږ سره اکثر نه وي، خو موږ سره پوره مرسته شته انشاءالله. څوک چې زموږ په MTV کې کار کوي، زموږ دپاره کار کوي، هغه چې هر څوک دي، په مردان کې دي، په چارسده کې دي، الله دې ژوندي لري، الله دې هغې ته صحت ورکړي. د ټولو یو جهان مننه، او یو ځلې بیا ستاسو ډېره مهرباني چې زم خپل TV ته راوغوښتم، ډېره مهرباني ستاسو هم مننه، شکریه. نعیم مخلص صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، ډیره مهرباني، تشکر، شکریه چې تاسو موږ له ټایم راکړ، موږ له وخت ویسته. تاسو خو وخت ټول عمر د MTV لپاره ایستلی دی او ستاسو وخت ډېر زیات قیمتي دی. نن دغه ارمان د کتونکو پوره شو چې دغه د ستاسو مرکه هم وشو، ستاسو انټرویو پکې هم وشوه. نو ستاسو ډېره زیاته مهرباني، ستاسو د الله خوشحاله لري، امین، او تاسو د الله ژوندي لري، ستاسو پوره ټیم چې د MTV دپاره داسې ښکلو ښکلو هنرمندانو سره کتونکي مخامخ کوئ او خپل کار ته جاري ساتلی. ستاسو ډېره زیاته مننه. جی ګرانو کتونکو، تاسو مرکه وکته، تاسو انټرویو واورېده. دا زمونږ کوربه نعیم مخلص چې د M ټلویزیون کوربه هم دی، پوره خبرې تاسو د هغه په ډیټیل سره واورېدې. هغه سبق چېرته وي او چېرته نه د هغه د فني سفر شروع شو، بیا په کومه طریقه دې ځای ته راورسېد، نن چې په کوم مقام، په کومه څوکۍ باندې دی ناست دی، دغه ټولې خبرې تاسو واورېدې. انشاءالله د بل پروګرام سره به که خیر وي، په بل اپیسوډ سره په مشالونه کې به زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، بلکې زه نه، نعیم مخلص به حاضرېږي، هغه به تاسو سره بل میلمه معرفي کوي. تر هغې پورې دې کوربه له ورکړئ اجازت، د لوی الله په امان.